ګرانو مسافرو او خوږو ملګرو، د اختر په عنوان در سره یو کلام شریکوم. امید لرم چې ستاسو د خوښې وړ به وګرځي. اختره تا راته دردونه راوړل، اختره تا راته دردونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. مونږ یتیمان یو، مونږ اختر څه کوو، مونږ یتیمان یو، مونږ اختر څه کوو. خلکو بچو ته سامانونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. اختره تا راته دردونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. رقیبه ته به هم د خیر تمه کړې، رقیبه ته به هم د خیر تمه کړې، ښکلي وطن ته دې جنګونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. ښکلي وطن ته دې جنګونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. اختره تا راته دردونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. د ستا په کور باندې به هم ولګي، د ستا په کور باندې به هم ولګي، چې زما کور ته دې ورونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. چې زما کور ته دې ورونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. اختره تا راته دردونه راوړل، اختره تا راته دردونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. اوس به الله ته څه جواب ورکوي، اوس به الله ته څه جواب ورکوي. بار دې په ځان پردي حقونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. بار دې په ځان پردي حقونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. اختره تا راته دردونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. نیمګړی ژوند و نیمه خوا پاتې شو، نیمګړی ژوند و نیمه خوا پاتې شو، په زړه مې ډېر ډېر ارمانونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. په زړه مې ډېر ډېر ارمانونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. اختره تا راته دردونه راوړل، اختره تا راته دردونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. آواز پاس له مرګ تل مزیدي، آواز پاس له مرګ تل مزیدي، کستا د نیک عمل ګلونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. کستا د نیک عمل ګلونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. آواز پاس له مرګ تل مزیدي، آواز پاس له مرګ تل مزیدي، کستا د نیک عمل ګلونه راوړل، کستا د نیک عمل ګلونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. اختره تا راته دردونه راوړل، اختره تا راته دردونه راوړل، خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل.
خوشحالي نه ټول د غمونه راوړل. ډېره ډېره مننه ملګرو مینهوالو زموږ د یوټیوب چینل اواز د خیبر کمرخیله د ویډیو نه خامخا سبسکرایب کړو او د ملګرو سره په ګروپونو کې شیر کړو او د فیسبوک پیج مو لایک او فالو کړو او د ملګرو سره یې شریک کړو چې زموږ راوړل نوي ویډیوګانو سره په ټیم در ورسېږي. ډېره ډېره مننه د الله په امان. प्यारे दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल आवाज़ द खैबर कमर खैर अदबी टोनला ज़रूर सब्सक्राइब करें.